ستا غمونه دي ډېر خوږ دردونه دي ای د مینې یاره خپلې سینې سره لګولې ستا غمونه دي. کله چې د پښتو موسیقۍ د سترو شخصیاتو نومونه اخیستل کیږي نو یو نوم داسې هم دی چې د هغه د غږ جادو تر اوسه نه دی مات شوی. یو هنرمند چې افغانستان ورته د پښتو محمد رفیع لقب ورکړ. زرګونه سندرې وویلې، میلیونونه زړونه یې وګټل، خو د ژوند وروستۍ ورځې په ناروغۍ، یوازیتوب او بېوسۍ کې تېرې شوې. دا د استاد هدایت الله د عروج او زوال حیرانونکې کیسه ده. کله مو سوچ کړی چې یو غږ د دومره درد، دومره مینه او دومره جادو ولري چې خلک ورته د پښتو محمد رفیع نوم ورکړي. یو داسې هنرمند چې د لسیزو لپاره د پښتنو زړونه په خپل جادوګر आवाज مسحور کړي. دا د پښتو موسیقۍ د هغه ستر ستوري کیسه ده چې نوم یې هدایت الله. لوی غم ساقي د پریوتو سرا بلد نیما ما خو ویل چې د پیالو سرا بلد نیما. د پښتو موسیقۍ په تاریخ کې ځینې نومونه داسې دي چې وخت یې زړولی نشي. استاد هدایت الله هم د همدغه تلپاتې نومونو له ډلې څخه دی. هغه هنرمند چې د خپل درد نه ډک غږ، ځانګړي انداز او بېساري فن له امله د پښتو محمد رفیع په نوم مشهور شو. هدایت الله د کال 1940 په خواوشا کې د نوخار د ډاک بېسودو په سیمه کې د سعدالله خان په کور کې زیږېدلی و. وروسته یې کورنۍ پېښور ته کډه شوه او هغه خپلې زده کړې د ایډورډ سکول نه ترسره کړې. بیا وروسته د زراعت په محکمه کې د یو کلرک په توګه کار ترسره کوو، خو د هغه اصلي مینه سندره وه. له ماشومتوبه یې د موسیقۍ سره ځانګړی شوق درلود. د ښوونځي په محفلونو کې به یې نعتونه ویل او ورو ورو د هندي فلمونو په ځانګړي ډول د نامتو هندي سندرغاړي محمد رفیع مینوال شو. د هغه سندرې به یې اورېدې او له ځان سره به یې زمزمه کولې. هدایت الله د تصوف په محفلونو کې هم ګډون کاوه او د قوالۍ مشق به یې کاوه. وروسته یې د موسیقۍ باقاعده زده کړه د استاد عبدالکریم چې په اندلیب استاد مشهور د هغه نه ترلاسه کړه. همدا روزنه وه چې د هغه د راتلونکي بریالیتوب بنسټ یې کېښود. هغه وخت په پېښور کې د حزب ماسټر کمپنۍ لخوا د سندرو ریکارډینګ کېده. هدایت الله هم خپلې سندرې ریکارډ کړي او د تورو ککوړو له لارې خلکو ته ورسېدې. د هغه خوږ غږ ډېر زر د خلکو زړونه خپل کړل او نوم یې لرې لرې سیمو ته ورسېد. څوک مې د حاله خبر نشو. په 1963 کال کې هغه د رادیو پاکستان پېښور سره یو ځای شو او د ارباب عبدالودود تر مشرۍ لاندې سندرې ریکارډ کړي. د ریډیو له لارې د هغه شهرت لا پسې پراخ شو او د پښتو موسیقۍ په نړۍ کې ځانګړی مقام وموند. په 1991 کال کې د محمد ظاهر شاه په بلنه افغانستان ته د یو کنسرت لپاره لاړ. هلته یې داسې زړه راښکونکې سندرې وړاندې کړې چې مینوالو ورته د پښتو محمد رفیع لقب ورکړ. دا لقب بیا د ژوند تر پایه ورسره پاتې شو. هدایت الله نه یوازې په افغانستان بلکې په امریکا، اروپا، دوبۍ او ګڼو نورو هیوادونو کې هم د خپلو لایو کنسرټونو له لارې د پښتو موسیقۍ استازیتوب وکړ. د ریډیو له بریا وروسته د پښتو فلمونو نړۍ هم د هغه په انتظار وه. په 1971 کال کې د پښتو د لومړي فلم یوسف خان شیربانو لپاره سندرې وویلې. د فلم له بریالیتوب سره د هدایت الله شهرت هم اسمان ته وخوت. وروسته یې د لسګونو پښتو فلمونو لپاره سندرې وویلې چې پکې یوسف خان شیربانو، علاقه غیر، غازی کاکا، د پښتون توره، جوارګر، اوربل او دیدن په څیر فلمونه شامل دي. د هغه غږ د پښتو سینما د زرین دور یوه نه بیلیدونکې برخه وګرځېده. هدایت الله یوازې په پښتو نه بلکې په اردو، هندکو او پنجابۍ ژبو کې هم سندرې ریکارډ کړي.
د هغه د سندرو شمیر دومره زیات دی چې نن هم د پښتو موسیقۍ مینوال ترې خوند اخلي. د هغه د اوږدې هنري مبارزې په درناوي کې حکومت پاکستان په 1995 کال کې هغه ته د پراید اف پرفارمنس ویاړلی اعزاز ورکړ. خو د ژوند وروستۍ ورځ یې د شهرت برعکس ډېرې سختې تېرې شوې. مالي ستونزو، ناروغۍ او یوازیتوب هغه سخت ځپلی و. په 2000 کال کې د سرکاري عهدې نه ریټایر شو او د خپل پنشن په مرسته ژوند تېراوه. د 2004 کال له ناروغۍ وروسته بیا تر مرګه زیاتره وخت په بستر پروت پاتې شو. د ژوند په وروستیو کلونو کې حافظه هم کمزورې شوې وه، خو د هغه نوم او هنر د خلکو له ذهنونو هیڅکله ونه ووت او بالاخر د 2019 کال د سپتمبر په 28 نیټه د پښتو موسیقۍ دا خوږ دردمن او جادوګر غږ د تل لپاره خاموش شو. د هغه جنازه د پیښور له کاکشال سیمې څخه د نوخار ډاک بیسودو ته یوړل شوه او هلته په پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نن که څه هم په سلګونو سندرغاړي د پښتو موسیقۍ ډګر ته راځي، خو د هدایت الله په څیر غږ، احساس او مقام تر اوسه بیا نه دی تکرار شوی. هغه یوازې یو سندرغاړی نه و، بلکې د پښتو موسیقۍ یو داسې باب و چې نوم به تر تل لپاره ژوندی وي. ځینې غږونه خاموش شي، خو اواز یې د خلکو په زړونو کې تل پاتې کیږي. هدایت الله هم همداسې یو غږ و. د هغه د مرګ وروسته په پښتو موسیقۍ کې بویا چې بل هدایت الله پیدا شي.